آیا روزي مو کمه ده؟ د خوشبختۍ او نیکمرغیو او خوشحالیو دروازې مو پر وړاندې تړلې پاتې دي؟ پوهیږئ 2 کارونه دي چې که همیشه مو کول الله تعالی به ستاسې پر وړاندې د روزي، د خوشحالۍ، د خوشبختۍ او نیکمرغیو دروازې پرانیزي. لومړی کار تقوا ده. الله پاک په اړه وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هر هغه څوک چې د الله تعالی له ډاره ناروا پرېږدي، یعنې تقوا وکړي، الله پاک به ده ته د ستونزو نه د وتلو یوه لار برابره کړي. د هرې ستونزې نه، هغه که د روزي کموالی وي او که بدبختۍ وي او که نورې وي، الله پاک به دوی ته یوه لار برابره کړي چې له دغو مشکلاتو پرې ووځي. او هر هغه څوک چې په الله تعالی باندې توکل وکړي، همدا بسنه کوي. الله پاک کافي ده د هر ستونزې لپاره، او الله پاک په خپلو چارو باندې برلاسی دی. دویمه خبره استغفار ویل دي. په استغفار باندې دوام دار ذکر کول دي، یعنی همیشه د استغفار ذکر ته دوام ورکول دي، ژبه پرې جاری ساتل دي. الله پاک په اړه فرمایي: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. او دا چې الله تعالی بخنه وغواړئ، د دغه بخنې په بدل کې به الله پاک تاسې ته متاعا حسنه، یعنی نیک او ښه توښه درکړي تر یو هغه وخته پورې چې الله پاک ټاکلی وي. قرآن کریم د نوح علیه السلام څو خبرې نقلوي چې خپل قوم ته وایي: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح علیه السلام وایي: ما خپل قوم ته وویل چې تاسې د الله تعالی نه بخښنه وغواړئ. الله پاک بخښونکی دی. له اسمانونو به تاسې باندې اوبه وروي، او د دغې په بدل کې به الله پاک له ځمکو تاسې ته باغونه او شنه بوټي او دغه ګټور زراعت تاسې ته له ځمکې را پورته کړي، او الله پاک به تاسې ته اولادونه درکړي. ډېر نیکان او هغه نعمتونه چې تاسې په ژوند کې هغې پسې لټېږئ، دغه ټول به الله پاک د دغې بخښنې په بدل کړي تاسو ته درکړي.